بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو ژورنال قدرمنو کتونکو نن یو ځل بیا تاسو ته د پښتو توري وړاندې کوم. دا ځل درته د پ ټکی لیکم. پ دا ډول لیکل کیږي لکه ب ته ورته لیکل کیږي، خو دلته درې ټکي ورکول کیږي. داسې درې ټکي چې ورکړي دا شوه پ. نو پ موږ څنګه زده کوو؟ دا پل دلته یو پش ورکوو، پل دی. پل ته ځینې خلک پاړ هم وایي. پل ته څه وایي؟ پل ته پاړ هم وایي. پل یا پاړ. پاړ په څه شي باندې جوړیږي؟ په ویاله او په سیند او په د اوبه نه چې ځان ترې وځي دې ته پل ورباندې جوړیږي. په اوبه باندې سیند پل چیرته وي اصلا کې؟ سیند پل لري. د سیندونو په سر باندې یا د ویالو په سر باندې پول وي. همدارنګه د پ ټکی په لاندې د پ توری په لاندې ټکي کې هم شته، لکه پیاله. پیاله هغه څه چې موږ تاسو چای پکې څښو. یا څپلۍ موږ تاسو څنګه کوو؟ پښې کوو. څپلۍ په لکۍ لرونکي ه باندې لیکل کیږي. څپلۍ. او همدارنګه پ بل چېرته ده؟ پ په توپ کې هم ده. د توپ په ټکي کې چې ده؟ پ ده. توپ. په نورو ډېرو ویونو کې یا لغتونو کې شته، خو ما تاسو ته یې ساده مثال درکړ. همدارنګه که چیرې کې موږ تاسو غواړو چې دغه تجزیه یې کړو یا وویشو، پ د پ سره چې یا او لا یو ځای کو څه ترې جوړیږي؟ پیاله ترې جوړیږي. که د پ سره موږ تاسو بل څه شی وکړو؟ که د پ سره څ پ لام یې ور زیات کړو، څه جوړیږي ترې؟ څپلۍ ترې جوړیږي. نو که د پ سره اک یو ځای کو، څه ترې جوړیږي؟ دنه جوړیږي پاک. نو تاسو به خامخا دغه شیان دغه توري زده کوئ. پاک ترې جوړیږي. شاملې دلته راشه بچیا. دا کوم توری دی؟ پ. ولته سمه ودرېږه دغه کې. دا پل دی. ته وایه، ته خپله وایه. دا پل دی. سیند پل لري. پیاله، څپلۍ، توپ. ځینې خلک پل ته څه یایي؟ پاړ هم یایي، که نه؟ قدرمنو دوستانو، هیله کوم چې تاسو دغه درس زده کړی وي او موږ بیا درته راځو. پښتو وایو، پښتو لیکو، پښتو لولو. مننه.